السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به خباینن په یو نوی ولاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. نو نن ولاګ مې سټارټ کو سهار تقریبا 10 بجې دي ځکه که نه لیټ مې ولاګ سټارټ کو چې زه نن لږ لیټ پاسېدم مونځ چې موږ بیا وده شوم بیا لیټ پاسېدم. اوس مې ولاګ سټارټ کو نو زما سټوډیو ته او نور څه کارونه مارونه وي نو هغه به کوو چېرته به ځای نه زموږ سره به نن داسې خبره ده که نه چې ما یو پوسټ اپلای کړې وه 11-22 کې کمپیوټر اپریټر که نه نو ما هم نه وه کړې ما یو ملګري کړې وه نو هغې کې سبا منډه ده او ما بالکل پریکټس نشته دی زه بالکل منډه نشم وهلی نو ما زه به سهار منډه ووم نو څنګه چې لمونځ وکړو ډاري کوده شوی وم منډه مې مونه واله او ما له ضروري دي چې لکه پکار دا چې زه منډه ووم خو زه ګورو به کېدای شي مازدیګر ووم لږ یو خاص پریکټس وکړم که نه چې بیا راته اسانه وي که پریکټس مې ونه کړو ناسې به لاړ شم هلته به کښېنم واپس به راځم. سټوډیو ته راورسېدم او په لاره باندې ډېر زیات دوړ والی یم دې زموږ په روډ باندې کار کېږي نو ډېره زیاته دوړه وي نو یو لکه اوبه پې چړکاوي خو سهار پې چړکاو کړي دا ټایم اوس تقریبا 11 بجې دي دې ټایم ته خو بیا اوبه هر څه ختم شوي نو اوس مې مخ وینځو لږ برابر شوم نو بس اوس په ګپ لګو چېرته ځای ما نو مونږ سره یې نو اوس چې دی که نه روټۍ راله او د دیګ چاول یې راوړو زما اوس په دې کې فیورټ دی که نه داسې دی دومره لرې زما نه پروت دی دا نږدې کا ساګ نه دي ساګ ساګ چې دی که نه ډېر زما فیورټ خوراک دی لکه زه چې کله روټۍ خورم اګنار کله چې نو زه هم ما پکې خامخا ساګ پخوی زه کور وامه ډېر ښه څیز دی یاره تاسو سره د ټرای کړئ روټۍ خورو بیا به ګپ لګو ښه دا چې دی که نه زما رور دی او زموږ د سکرپټ کاپي لیکلی دی موږ له سکرپټ لیکي نه به ته لکه تا دل له سکرپټ اختیار ورکړو نه دې چلو په ټایم کې ما مونځ کوه د زه سکرپټ لیکم ما ته ولیکه نو سکرپټ لیکلی دی په سر باندې باندې نه پوهېږو خو بس دی نو خدای دې خیر ته ورسېږي امي زه ته اوس په دې سکرپټ کې څه وایي ښه نو اوس داسې خبره ده که نه چې مونږ سکرپټ ته ناست شو خو په حساب نه پوهېږو څه چلو کړو ځکه چې بل چا لیکلی دی لګیا دی نو سړی په حساب نه پوهېږي سکرپټ ولیکم او که نه خوښ کړې که نه ایکسپټ کړې که نه نو ناست شو لا نو ګورو سکرپټ تیار شو بیا ته وایم ښه جي نو اوس تقریبا 4 بجې دي او نعیم دي لاړو چاپ ته مونږ ځو چاپ ته او زه چې یم نو په سټوډیو کې ناست یم خو تاسو ته ما وختي م ویلي وو که نه چې ما له نن منډه پکار ده چې زه نن لږه منډه ووم چې لږ پریکټس مې وشي ځکه چې سبا به هلته منډه ول غواړي او زما بالکل پریکټس نشته دی نو اوس وایم چې کور ته لاړ شم هلته به بیا منډه ووم ګراونډ ته به لاړ شم منډه به ووم خو بالکل ډډې مې هم نه لګي او ګرمي ده نو بس اوس به ځم کور ته نو چېرته به ځای نه زموږ سره به یې میز ته ما وختي وي مې چکا کوم نو رمیز چکا نه کوله اوس ځان له لګي او ټول ورځ ځان له چکا کوله بس ته لکه زه لاړم یاره رمیزه اجي ځو اوکې ګوګل turn up all devices ها بھائی نو اوس چې دی که نه نو کور ته روان شوم او ځم کور ته نور ګپ شپ چې دی ستاسو سره به کور لګو نو راځئ چې ځو کور ته حاجي نو اوس کور ته راغلی یم مازدیګر لمونځ مې وکړو او اوس ځمه لکه 3 ورځې مخکې ما ته پته لګېدلې موږ به سبا منډه وي او زه اوس ځم نو منډې پریکټس کوم نو پته یې نه لګي خو لکه ځمه نو کوم یې واله که نه خو
دلته یو ګراونډ دی هغې ته ځم نو لږه منډه به ووم او ګراونډ لږ لرې دی ډاډې مې هم نه لګي کېدای شي په دې روډ کې منډه ووم خو نو اوس هلته روان یم تاسو هم د ځان سره بوځم راځئ چې ځو ښه نو دا ګراونډ دی دلته والیبال ګراونډ دی نو بس زه به اوس دې ځای کې منډه وهم بهی داسې کیسه را سره وشوه خندا کیسه را سره وشوه ټایم لیپس کې موبایل یې او ما ته پته نه وه سلو مو وه ټوله ویډیو په سلو مو کې شوې ده دا زما قسمت دی ورګتې پسې اوس بیا ټایم لیپس کوم نن نه 3 کاله مخکې ما منډه والې ده هغې نه بعد بیا ما منډې نه دي والې 3 کاله مخکې داسې چلو چې زه هاسټل کې وم مازدیګر به اکثر مونږ منډه وهله او اوس یې د 3 نه بلکې 4 کال پوره کېږي ما بیا چېرته منډه نه ده والې نه مې ګیم کړی دی دا لږه منډه مې ووهله دومره زیات ستړی شوم لږه دمه کوم بیا پاسم یار دا منډې وهل هم دومره ګران کار دی او تاسو یو طرف ته وګورئ که نه ژوند هم ټوله منډه ده بس هر سړی په منډه کې چا څه کار دی چا څه کار دی خو ما چې خبره کوله یا ریلي دا منډه نه ده ډېر زیات ګران کار دی او بل دا خبر آسان کار دی دې سره صحت ډېر زیات برابري خو لکه چې سړی ریګولر وي که نه نو بیا صحیح او چې ریګولر نه وي بیا داسې ځان عادت کوي نو ډېره زیاته ګرانه په دې وخت کې ډېر زیات مشکل وي نو بس دغه لږه منډه مې وواله اوس داسې په دې لار باندې واپس ځم په دې لارې نو خپل کوره پورې چې دی که نه کېدای شي چې منډه وومه خو اوس زړه مې غواړي چې بره دې غر غاړې ته لاړې نو یو ډه مې وایي چې لاړ شه بل ډه وایي چې مه ځه پته نه لګي څه چل وکړم خو بس دې ځای پورې رالم ورګه راځئ تاسو ته ښایم خواسې ما تقریبا دی لکه دغه یو 15-20 منټ منډه وواله که نه او اوس هم زما له وجود دومره ښکلی کولاو دی زه اوس وامه که نه چې لکه ځان له دا ریګولر مطلب روټین جوړ کړم چې زه هر سهار یا هر مازدیګر لږه غونته کې منډه وومه چې دا وجود مې دغه شانتې لږ ښه شي نور خو زه ټپ ټیپ یم خو لکه هسې د منډې سره چې که نه نو دا صحت لږ برابرېږي نور هم نو کوشش به کوم تاسو هم کوشش کوئ خامخا ځکه چې دې سره وجود ډېر زیات برابري سړی بالکل پیټي که نه نو تاسو هم کوشش کوئ او زه هم کوشش کوم دا زما شاته چې تاسو کومه لارې نه که نه ما یې زه به دې باندې منډه وم واپس ځم کور ته خو ټایم لا ډېر زیات وختي دی نو بس ځم دې غر غاړې ته اوس باره چکر لګوم تاسو هم د ځان سره بوځم بله ورځ چې مونږ کوم ځای تللي وو هغه پروګرام هم چې کړی و که نه ملګري چې را سره وو نو تاسو ته ما بلاک کې ښوولي وو نو اوس وامه چې هغې ځای پورې بیا لاړې لږه منډه به م وومه او چکر به م ولګومه اوس ځم هلته ګوره خلک زمونږ د پاکستان بد وي دا پورې غرې نه پورې ځایي هغه یي برستن چې ښکاري دغې سر ته هم بجلي رسېدلې ده خلک وایي داسې چل دی هسې چل دی دا زمونږ ګاونډي دی بره لرګول تللی و ګېډې راوړو ما ته وایي که نه وایي ستنې پکې دي خو څه چل پکې نشته دی بجلی تاسو ګزاره کړم ستنې رالې اوس خو بیا بجلي نه راځي په کلاره را به شي ما هغه بره ځای پورې لاړم او په منډه لاړم بس اوس واپس شوم اوس په دې لار باندې بیا ځم او خاص د کوره پورې منډه وم بیا به نور ګپ شپ کور لګو په لاره به لګو کور به لګو زه کوم ځای کې دمه کېږم بیا به ستاسو سره خبرې کوم او چې دمه نه کوم نو بیا منډه وم چې منډه وم بیا ستاسو سره خبرې نه کېږي نو اوس تقریبا 10 بجې شوې زه کور ته رالم تر یې ومانځله او بیا هلته یو ملګری و هغه سره ایثار شوم نو لیټ شوم او اوس چې دی که نه زه به ایډیټینګ کوم نننۍ ویډیو د ایډیټینګ چې دی که نه نور کله تاسو ته ما وایي که نه زه سهار مانځه نه بعد ایډیټینګ کوم
نو دا اوس زه نن کومه ځکه چې تاسو ته ما وختي مو ویلي چې زه به سهار منډې له ځمه نو بیا سهار ایډیټینګ نه کېږي او ویډیو اپلوډ کول هم غواړي نو دا ایډیټینګ چې دی دا زه اوس کومه زما نننی ولاګ دومره امید دی چې دا ولاګ به ستاسو خوښ شوی وي که چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او ما راکړئ اجازت د سباني ولاګه پورې د لوی الله په امان